والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بحمدكم محترم سامعین، د الله رب العزت یو لوی عظیم فضل او رحمت په موږ دا دی چې موږ سره د دې چې مسلمانان پیدا کړیو او بیا په امت د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کې پیدا بیا موږ ته یو ذوق او یو شوق د دین را په نصیب کړلو. موږ یې د هدایت هغې لارې ته برابر کړو چې موږ خپل بچي چې د زړه ټوټې مو دي هغه اولاد چې که په یخ کې په تکلیف کیږي او یا په ګرمۍ کې په تکلیف کیږي نو زموږ زړونه ورسره درد کوي. هغه مو بغیر د دې چې دغه خپل درد ته وګورو هغه مو په یخنۍ ګرمۍ باران او نور په هر حالت کې بوتلل او د الله رب العزت د کلام د حفظ او د کلام د تلاوت دپاره مو هغوی استادانو ته حواله کړل. پوهېږو چې کله استاد غصه کوي کله به څپېړه ورکړي دا هر څه د دې دپاره موږ کوو چې زما اولاد دا زما د زړه ټوټه دا زما ټوله زندگی دا د الله رب العزت د کلام سره د خدای د دین سره د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت سره وابسته شي. دا چې اسباب د غنا موجود وي دا چې تا سره الله رب العزت دومره مرحمت کړی وي چې ژوند دې ښه تېرېږي او ته خپل تعلق د اهل الله سره او د علماو سره د دین د رهبرانو سره د دوی سره په وابستګۍ تیرې او دوی سره اخلاص لري د دوی سره وابستۍ د دوی په خدمت کې دا دلالت په دې باندې کوي چې ته د خدای د دین او د اهل الله سره محبت لري. څوک چې د خدای د اولیاء او دوستانو اهل الله سره محبت لري هغوی دپاره د الله رب العزت د طرف نه دا دومره بشارت او زیری کافي دی چې المرء مع من احبه چې انسان به د قیامت په ورځ د هغه چا سره وي یا به په آخرت کې د هغه چا سره وي چې د چا سره یې محبت وي. دا یو ډېر لوی زیری دی، دا یو ډېر لوی بشارت دی، دا زموږ د زندګۍ دپاره یو ډېره لویه عظیمه تحفه ده
چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې صادق او مصدوق دی او رښتینی دی، دی مبارک فرمایي چې د چا سره مینه وه نو په آخرت کې به هغه انسان د هغه خلکو سره وي. دا چې موږ خپل اولاد دین ته مخکې کوو، دا چې زموږ د بچو په سر باندې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سنت پټکې په سر کړی، دا چې دوی د شریعت سره وابسته کوو، دا چې موږ د اهل الله په خدمت کې کینو، دا چې موږ د خدای د دوستانو سره په صحبت کې کینو، نو لوی زیری دا بس دی چې الله رب العزت په خپله فرمایي چې هم قوم لا یشقى جلیسهم، دا داسې خلک دي چې څوک د دوی سره کېناستل دا به کله هم بدبخته نشي. دا ډېر لوی زیری دی، دا ډېر لوی بشارت دی، دا د خدای پاک د طرف نه یو لوی عظیم نعمت دی، دا د خدای پاک د طرف نه په موږ باندې ډېر غټ فضل. موږ ګناهګار خلک، موږ کمزوري خلک. حدیث مبارک دی یا خو عالم شه، یا متعلم شه، یا خادم شه، یا محب شه، د دې نه بهر بیا بل هیڅ شی مه کېږه. یعنې که ته ځان ته انسان وایې، که ته ځان ته مسلمان وایې، که ستا په زړه کې خوف اله موجود دی، که ستا په فکر کې دا موجود دی چې الله زما نه راضي شي، نو خو یا عالم شي. که دا علم دې ونه کړو سره د دې چې زمونږ دا یو ناپوهي موجوده ده، او هغه ناپوهي زمونږ دا ده چې یاره عمر مو تېر شو پس د دې نه نشو عالم کېدی، زندګي تېره شوه پس د دې نه موږ څه نشو زده کولی. په تاسو کې ډېر خلک داسې شته چې لیک لوست کولی شي، تاسو کې ډېر خلک داسې شته چې د موبایل 50 نمبر یې په یادو باندې یادې کړي. همدغه انسان که د استاذ نه او د عالم نه او د مولوي صاحب نه د ورځې یو مسأله په خپلې کاپي کې ولیکي، د ورځې 2 مسألې په خپلې کاپي کې ولیکي او هغه څو ځلې تکرار کړي، شاید یو کال بعد دی د شریعت د لحاظ نه په علماو کې حساب شي. یا عالم شه یا متعلم شه، کم از کم لاړ شه، هره ورځ یو څه یادوه. ته طالب د خدای شه، ته طالب د شریعت شه، ته طالب د دین شه. یو آیت چې په یو ورځ کې یاد کړي تر 100 رکعته نفلو بهتر دی چې ته یو آیت چې په یو ورځ کې زده کړي دا تر 100 رکعتو نفلو بهتر دی. څه فکر کوئ د دې ماشومانو په فضیلت باندې، څه فکر کوئ د دې ماشومانو په تقدس باندې، تاسو څه فکر کوئ که تاسو په جومات کې یو صوفي صاحب وګورئ چې هغه هره ورځ 100 رکعته نفل کوي، شاید تاسو دې ته ډېر عقیدت ولرئ، شاید هغې ته په ډېر څه باندې قائله اوسئ، شاید هغه تاسو ډېر لوی بزرگ او نیک انسان وګڼئ. لیکن حدیث مبارکه دی چې یو آیت یو څوک د ورځې یاد کړي هغه تر 100 رکعته نفل بهتر دی. دا ماشومانو د ورځې 10 آیتونه مې یاد کړي دي، 60 آیته مې یاد کړي دي، کم از کم 3 او 4 آیته خو یاد کړي دي. نو یا خو عالم شه یا متعلم شه، راشه ته هم یو آیت زده کړه، راشه ته هم یو مسأله زده کړه، دومره زده کړه چې په مانځه کې دغه فعل مکروه دی، دومره زده کړه چې په مانځه کې دغه فعل واجب دی، دومره زده کړه چې په مانځه کې دغه فعل فرض دی، دا مکروه دی، دا سنت دی، دا مفسد دی، دا حرام دی. یو مسأله زده کړه او چا چې یو مسأله زده کړله دا تر 100 رکعته نفل بهتر دی. نو خو یا عالم شه یا متعلم شه یا خو خادم شه، راشه د دې مدرسې خدمت وکړه، په دې مدرسې کې د خدمت په خاطر ودرېږه تر څو د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت په هغه لوی خادمانو کې حساب وګرځوي. رب العزت حضرت داود علیه السلام ته فرمایي، هغه ګور نبي دی
مرسل پیغمبر دی په هغې باندې کتاب نازل دی دا دومره لوی پیغمبر دی زوی د ده پیغمبر دی د سلیمان علیه السلام والسلام پلار دی ګوره پیغمبر دی رب العزت ورته فرمایي یا داود اذا رأیتنی طالبا فقل له خادما ای داوده ته کله زما طالب وګورې هغې ته خادم یا خادم شه کم از کم که ته عالم کېږي نه که ته متعلم کېږي نه نو ته خو خادم شه که دا هم نه کېږي نو موحد شه د دوی سره محبت وکړه د دوی سره اخلاص وکړه د دوی په خپل زړه کې مینه واچوه د هغې سره محبت وکړه د هغې نه نفرت مه کوه د قیامت په ورځ چې د انسان هیڅ عمل قبول نه وي او هیڅ چانس د بخشش نه وي هیڅ عمل ورته پیدا نشي چې په هغې د جنت ته لاړ شي هیڅ بهانه هیڅ حجت هیڅ دلیل پیدا نشي اخیري پوښتنه به کېږي الله رب العزت د طرف نه به ملایکې پوښتنه وکړي یو تپوس به تاله کوي آیا په ټولې زندګۍ کې دې د یو عالم رباني سره محبت کړی دی کله به انسان وایي چې نه دا مې هم نه دی کړی زما رواج و چې په کلي کې به مې مولوي صاحب تنګولو په مسجد کې به مو امام تنګولو په مسجد به مې د امام پر راتګ اعتراض کولو د هغې په خبرو به مې اعتراض کولو د هغې په تنخوا به مې اعتراض کولو د هغې په خوراک به مې اعتراض کولو په کور کې مې ښځې ته اوچته خبره نه شوه کولی خو ملا ته مې سختې خبرې کولې زما په ملا باندې مې اعتراض کولو ما د عالم سره محبت نه کړی ما د عالم سره کله په وین تندي خبره نه ده کړې نه ما دا کار هم نه دی کړی اخیری تپوس به کېږي بس اخیری چانس به دا وي آیا په ټولې زندګۍ کې دې یو ځل په اخلاص او په محبت باندې په ورین تندي باندې یو نیک عالم په مجلس کې ناست وي او الها فلاني عالم راغلی او د هغې په مجلس کې زه ناست وم په مینه ناست وم ډېر په اخلاص ناست وم الله رب العزت ورته فرمایي په دې یو مجلس مې ته بخلی رب العزت فیصله کړې ده زما او ستا په منځ کې فیصله څنګه کړې ده من او د علماو په منځ کې فیصله څنګه کړي رب العزت لاره ختمه کړي ویلي دي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا استوا یې ختمه کړې ده چې آیا برابر دی د خلک چې چا علم کړی او چا نه دی کړی نه دي برابر سره نو موږ او علما سره نه یو برابر دې علماو ته خدای پاک شان ورکړی مرتبه ورکړی دوی ته فضیلت ورکړی رب العزت فیصله ختمه کړې ده چې عالم او غیر عالم دا سره برابر نه دي بس دوی ته خدای پاک فضیلت ورکړی دی دوی ته خدای پاک شان ورکړی دوی ته مرتبه خدای پاک ورکړی دوی ته خدای پاک یو عزت ورکړی دی د قیامت په ورځ باندې دوه کسان راشي دواړه به جنتیان دواړو به عمل ښه وي دواړو به عمل نیک وي تقریبا د عمل یو برابر وي کله چې میزان ته ودرېږي کله چې ترازو د میزان ته ودرېږي او عمل یې هلته تلل کېږي نو دواړو ته به پرچې میلاو شي چې ته هم جنتي ته هم جنتي نو دا یو به عالم وي دا بل به غیر عالم وي دا عالم چې کله دا غیر عالم به روان شي جنت ته دا غیر بل عالم چې کله روانېږي ملایکې ورته چېرته ځي هغه خو پرچې میلاو شو ځم جنت ته هغه ویل ته ودرېږه جنت ته ځي صبر وکړه دا دومره مخلوق چې بې عمله ولاړ دی دا مخلوق چې بې کسه ولاړ دی دا مخلوق چې بې سببه ولاړ دی دا مخلوق چې کومه لاره نه لري دا خلک به جنت ته څنګه ځي دلته ودرېږه دا کس ته وایي ته ځه جنت ته ځه دې عالم ته وایي ودرېږه د خلکو شفاعت وکړه د خلکو سفارش وکړه خدای ته زاري وکړه څه خلک ځان سره روان کړه یوازې مه ځه جنت ته ستا سفارش خدای مني ستا شفاعت خدای مني رب العزت ستا خبرې ته عزت ورکوي تا ته د احترام په سترګه باندې ګوري خدای تا ته اکرام درکړی عزت درکړی یوازې مه ځه دلته ډېر بې کسه خلک ولاړ دی د هغې کومه لاره او سبب نشته یا خو محب جوړ شه محبت ورسره وکړه دومره محبت ورسره وکړه چې د قیامت په ورځې بیا تیار دي دومره محبت وکړه چې هغې ته د جنت لاره برابره شي چې ته ته هیر نه شي هسې د وختي وي زموږ بزرګانو موږ ته یو واقعه بیان کړې وه تاسو ته یو کیسه کومه
مخکې به تاسو کتلي وو نن سبا تقریبا مدرسې ډېر دي مخکې به دا طالبان په جوماتونو کې اوسېدل مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه موږ ته دا واقع بیان کړې وه هغې ویلي وو چې په مخکې زمانې کې یو کس و د کلي ملک خو د طالبانو سره ډېر اخلاص کړو مدرسه نه وه په جومات کې به طالبان ډېره وو مدرسې نه وې اکثره په جومات کې طالبان ډېره وو بیا به یې وظیفه ټولوله روټۍ موټۍ به یې ټولوله دا ملک دومره اخلاص لرلو چې دی به په خپله باندې بالټۍ یا پچۍ یا کوم شی چې به وتېله هغه به یې واغسته د کلي نه به ورته روټۍ راټولوله طالبان مست خلک کله کله بې پروایي وکړي طالبان ورباندې خر هم کېښود زمونږ خر راغلی که نه دی راغلی هغه خر روټۍ راوړې که نه یې ده راوړې اباره راوړې که نه یې ده راوړې په منځ کې پیک اپ جوړ یو ورځ یې ماښام کې ملک راغی روټۍ را روانه کړې ده طالبان وږي شوي دي وخت لږ ناوخته دی یو بل طرف ته وایي څنګه چې زمونږ خر قرآن نه کړو زه داسې وکړم روټۍ نشته دی وږي وو ملک واورېده ډېر خفه شو لکه یې سهار نه ته نه راځم زه ملک یم د قوم مشر یم د علاقې مشر یم زه پخپله زه تا ته روټۍ راټولوم تاسو ما ته خر ویوئ سړی لاړو د شپې ویده شو خوب ګوري قیامت ورځ ده حشر میدان سختي ډېره ده مشکلات ډېر دي دی ولاړ دی پولیس رات ته ملایکې ولاړې دي خلک نه پرېږدي د سره عمل کم دی روشنایي په خپو کې کمه ده د اندامونو نه روشنایي نه وځي هلته مخامخ تیاره ده لاندې جهنم په غړم بهارې باندې دی په هغې باندې تللی نه شي ولاړ دی حالات سخت دي مشکل دی قدم نه شي اخیستی هیله ده چې قدم کېږدم په جهنم کې غورځېږم دې حالت کې ګوري دا د دوی د جومات دا د دې جومات طالبان را روان دي په منځ کې ګپ لګوي خاندي د حشر د میدان سختي مشکل تکلیف پر باندې نه احساس کېږي خدای پروټوکول ورکړی دی را روان دي داسې راغلل ملایکې ور نه خواته شولې په پولیس رات روان شول څو قدمه چې واغسته یو بل ته وګورئ څوک ملګري خو به موږ نه پاتې دا خو علي خوار کو ته وایي نه دي پاتې وایي وګورئ هسې نه څوک پاتې چې یو ځای ځو هسې نه چې کوم ملګری مو پات شي وایي نه دی پاتې یو طالب پکې غږ کوي زموږ خر چېرته دی هغې او خر خو نشته وایي د هغې تپوس وکړئ هغه بل ورته راغه دی ولاړ دی خو لکه دا خبره خو داسې څوک یو چا پورې ټوکې کوي پټې کوي بیا مخامخ خو هغسې نه کوي چې دې ته وکتل نو دی اوري چې وایي زموږ خر چېرته دی دی اوري چې وایي چې زموږ خر چېرته دی دوی خپل چې وکتل او ملک صاحب دې خوا راشه ملک صاحب رامنډه کړه چې رامنډه کړه راځه چې ځو بس په پولیس رات باندې روان شو یو ځای پورې مزل کوي دی د خوب نه راپاڅېد سهار راغی جومات کې ودرېدل وایي توبه مې ده خر ویوئ راته سپی راته ووایي خنزیر راته ووایي څه چې تاسو وایئ زه دې خدمت ته ولاړ یم زه به د خدمت نه وروسته حدیث شریف کې یای خادم شه که خادم نه کېږې محب شه ته ورسره محبت وکړه د دې نه بره بل شی ځان نه مه جوړوه ورنه د هغه رحمت د کټګرۍ نه به بهر راپاتې شي دا د خدای پاک فضل دی دا د خدای پاک احسان دی دا د خدای پاک په موږ باندې کرم شوی دی چې ما او تا ته دا قدرت راکړو ما او تا باندې دا فضل وکړو چې زما په زړه ستا په زړه کې د دین او د اسلام او د شریعت او د قرآن دا محبت واچولو چې موږ خپل بچي راوستل او شریعت ته مو وسپارل دا چې د قیامت په ورځ باندې خدای پاک دی د دې په وجه باندې تا ته کوم پروټوکول درکوي د ده په وجه باندې تا ته کوم عزت درکوي د ده په وجه باندې تا ته کوم احترام درکوي خدای پاک د دې په وجه باندې کوم عزت تا ته درکوي دا ډېر غټ دی علماو به درته ډېر داسې ویلي تاج به درته په سر کي جنت ته به دې بوځي ستا په خاطر د ده په خاطر باندې به خدای پاک تا ته لاره د جنت آسانه وګرځي دا چې په څه وخته پورې نابالغ دی د ده د هر نیک عمل اجر مکمل تا ته درکول کېږي دا چې په یو آیت زده کولو باندې د 100 رکعاته مقبول عبادت او د نوافلو اجر ده ته ورکول کېږي نو چونکې دی ماشوم دی همدومره تا ته هم لیکل کېږي ستا چې ته والد یې تا ته هم لیکل کېږي الله رب العزت دې دغه محبت او دا جذبه ستاسو قائمه ولري اوس وروسته د دې نه بیا دې طرف د علم ته بوځه بیا دې عالم کا حافظ لس کسان جنت ته بوځي حافظ لس کسان اهل د نار چې دوزخ ورته واجب شوی دی که چېرته د ده حفظ دا د خدای پاک په نزد باندې قبول شي دا خو صغیر دي اکثر دا ماشومان دي د دوی باندې خو مکلف نه دي د دوی د عمل د خدای پاک په نزد باندې ډېر سخت قبول وي دا د خدای پاک په نزد ډېر زیات قبول وي ولې دا تر اوسه پورې مکلف نه دي
دا د خدای پاک په نسبت باندې مقبول عبادت دی، دا مقبول عبادت دی. وروسته دې نه چې بیا چېرته دا خدای نخواسته په دغه حالت باندې وفات کېږي، د لس کسان نور جنت ته بوځي. هغه خلک چې دوزخ ورته واجب وي، هغه خلک چې دوزخ ورته واجب وي. یعنی من په دې غم کې چې زه به جنت ته څنګه لاړ شم، او یو سړی په دې کې چې خپله خو ځي، څه نور خلک هم د لاس نیولي چې راځه تا هم بوځم. دا ډېر غټ پروټوکول دی. د قیامت ورځ ډېره سخته ده، حالات دلته ډېر مشکل وي. په هغه حالات کې چې یو سړی خپل ځان بچ کوي. دا تاسو چې کله کله په دې نعتونو کې یا په تقریرونو کې اورئ چې انبیا به نفسي نفسي اعلان کوي، هغه به چغې وایي، دعا به کوي نفسي نفسي، یعنې الهه بس ما بچ کړي، زه خپل امت نه هم تېر یم. هغه انبیا دي، هغه د خدای پاک د قهر او د غضب نه دومره یېرېږي چې سفارش خو د بل چا نشم کولی، سفارش خو د بل چا نشم کولی، خو چې زه بچ شم. یعنې مقصد دا چې د قیامت ورځ سخته دومره وي، هغه ورځ باندې مشکل دومره وي، هغه خوف او یېره دومره وي. نو که په هغه ورځ باندې یو سړی د خوف او د یېرې نه بچ او بیا چې تا ته پته ولګي چې زه جهنمي یم او د یو بل چا په وسیلې باندې ته جنت ته ځې، نو د بل کس خو څه مرتبه مقام وي که نه، دا خو به څه شان وي که نه، چې موږ په دې غم کې چې زه به څنګه لاړ شم، او د یو کس دومره پروټوکول وي چې هغه څه خلک نور هم ځان سره بوځي. دې په منځ کې خو ډېر زیات فرق دی. نو بیا که دوی تاسو د علم په طرف باندې بوځي او د تقوا په طرف باندې بوځي، د سلوک او د طریقت په طرف باندې بوځي، نو د دې د هر نیک عمل چې حدیث مبارکه کې راځي چې اذا مات الانسان انقطع عمله، سړی چې مړ شي عمل ختم شو. یو د هغه څه نه چې وروسته ستا د مرګ نه مسلسل د هغې تا ته ثواب درځي، هغه الولد الصالح دی، هغه نیک اولاد دی چې د هغې بیا تا ته ثواب دررسېږي. نو دا د خدای پاک ډېر لوی فضل دی چې موږ ته دې باندې توفیق راکړی دی. دا باید په دې لوی فضل باندې شکر وباسئ او مخکې په دې باندې کوشش وکړئ خپله هم طالب جوړ شه، خپله هم خادم جوړ شه، خپله هم محب جوړ شه، اولاد خپل په دقه لاره باندې ولګوه، تر څو د قیامت په ورځ باندې ته د الله رب العزت په مخ کې یو دومره څه په لاس کې ولرې چې دې الله رب العزت ته پېښ کړی شي چې الهه اولاد مې وو، د زړه ټوټه مې وه، په چا چې دردېدمه دا مې د استاد سختۍ ته مخې ته کېنولې او د دې په خاطر باندې الهه چې ستا د دین سره وابسته وي او د ده په وسیله باندې ما ته خدای پاک لاره د مغفرت خلاص کړي. دا به د قیامت په ورځ باندې ستا په لاس کې یو لوی نعمت وي چې درته موجود به وي. الله رب العزت دې صاحبانو د مدرسې ته په دې باندې اجر ورکړي او تاسو ته د خدای پاک په دې باندې نور توفیق هم درکړي. او دغه څه دي او همدغه څه دي چې په دې کې خیر د دنیا او د آخرت دی. نبي علیه الصلاة والسلام نه یو چا پوښتنه کړې ده، یو خو موږ د خپلې زندګۍ دا فیصلې تقریبا د خپل ذهن مطابق کوو. موږ دا فکر موجود دی چې پیسه که په دنیا کې یو شی پیدا کېږي دا به صرف په کاروبار یا به په ډیوټۍ پیدا کېږي، بغیر د دې نه پیدا کېږي. چا د نبي علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه یا خپله نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي که غواړې چې پیسې پیدا کړم تجارت وکړه، هلته نوکري ته ویل زموږ خو زړه وچاودېد چې سرکاري نوکري به څنګه مېلاوېږي. نو اول خبره چې تجارت وکړه او که چېرته وایي چې خدای پاک راته ښه آخرت راکړي، خو که یو سړی غواړي چې ما ته د هم دنیا او آخرت ښایسته میلاو شي، نه علم وکړه، علم وکړه چې خدای دې دنیا هم درته ښایسته درکړي، آخرت هم درته ښایسته درکړي. نو زمونږ که چېرته فیصله په دې باندې راشي چې نبي علیه الصلاة والسلام په دې قول کې خپل مصداق پروت دی او دا رښتینې خبره ده او واقعي عزت په دې کې دی، نو په بچو باندې علم زده کړه چې همې دنیا ښایسته وي همې آخرت ښایسته وي. همدغه عالمان دي چې سبا په افغانستان کې ټول وزیران دي که نه، همدغه عالمان دي چې هلته اوس وزیران دي که نه، دې علماو کې چې هلته وزیران دي په دې کې 95% صرف علما دي که 4-5% نور کې داسې خلک وي چې هغوی د چېرته یونیورسټي ویلي وي، خو هغه ویلي نه نو هغوی علم حاصل کړی دی، عالمان دي ویل یونیورسټي نه اوس بس کومه ډګري مرستې وي. خو که چېرته غواړې چې دنیا او آخرت دواړه ښایسته شي د دوی سره شئ، بچي عالمان کوي او هغه څه چې هغه دی تا ته پته نشته دی او د بې علمۍ په وجه باندې درنه بېدیني کېږي، د هغې لاره به دا بچي وښیي چې پلاره دغه لاره دې اوس د دین نه خلاف ته، هغه د شریعت په طرف باندې راشه. الله رب العزت دې دا د دوی حفظ، دا د دوی تلاوت، دا د دوی تقوا خدای پاک قبوله وګرځوي
او الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې د دې سره وابستګي ولرو. وصلی الله تبارک وتعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله